ستا په غندنه باندې هیڅ نه کیږي مې کوا ستا په غندنه باندې هیڅ نه کیږي مې کوا تش په پختنه باندې هیڅ نه کیږي مې کوا ستا په غندنه باندې هیڅ نه کیږي مې کوا تش په پختنه باندې هیڅ نه کیږي مې کوا تپی پرتی ویني ته نه ګوري او مونږ پرې کوي تپی پرتی ویني ته نه ګوري او مونږ پرې کوي په دې لمنه باندې هیڅ نه کیږي مې کوا السلام علیکم ملګرو ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرمالي نادان ما دا وخت موجود ما د ضلع سوات په سیمه باندې په خاص کر په شین کې او راغلی ما خپل د یو ډېر خوږ دوست خواله نو یقینا دغه شعرونو خالق ته او ډېر ښه لیکل کوي نو غوښتل مې چې په لږ انتظار کې دوی له هم صحیح څه ورکما او څومره هم چې مسافر وطنوال کلیوال دي هغوی د دوی د غزلو شعرونو نظمونو نه خوندونه واخلي نو ډېر محترم عبدالرحمن ته په خپل پروګرام لږ انتظار کې هرکلی ویم مننه اکرمالله صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې په دې مصروفه حالاتو کې په دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو وخت ویستو او د هغه مدین نه را روان شوئ او زما در کلي شڼه پورې راورسېدې ستاسو ډېره زیاته مننه او هرکلی درته یم په خپل کلي کې ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې د ژوند د مصروفه ژوند نه مو یو څو لحظې را جدا کړې او زموږ سره مو د دې سپرلي په موسم کې ناستې وکړو نو ستاسو هم د انتها مشکور یم دا راته څرګنده کړئ چې ستاسو خپل نوم څه دی تخلص مو څه دی او د څومره عمر نه شاعري کوئ زما نوم جی عبدالرحمن دی او قلمي نامه زما تنها ده او شاعري تقریبا د 2006 نه مې شروع کړې ده او تر دې دمه پورې لګیا یم او څه مات ګوډ لیکل کوو او ځان ته لا شاعر نه یم ولې چې شاعر خو ډېره غټه هستي ده چېرته موږ او چېرته شاعر خو نه د دې کار سره او د دې لارې سره مینه ده نو په دغه وجه باندې پته نه لګي یا به د ملګرو مینه او یا به زموږ خپل څه په دې اړه کې څه شوق به وي د هغې د وجې نه موږ لګیا یو دغه ټکه پکه لیکل کوو حاجي مخ په وړاندې به پروګرام دی او نور به هم داسې ښه تپوسونه کوو د کومو چې ضرورت وي هر هغه کس دپاره څوک چې د شاعرانو سره مینه ساتي د پښتو ادب سره مینه ساتي نو په هغې مناسبت سره به نور هم تپوسونه کوو خو غواړو چې په ګرمه ګرمه کې یو څو شعرونه تاسو کتونکو ته ډالۍ کوي غزل د مخکې اکرم صاحب یو دوه شعره دي چې ای یو سړی دی ستا تپوس یې کوو ای یو سړی دی ای یو سړی دی ستا تپوس یې کوو سم لیونی دی ستا تپوس یې کوو او ما ترې د ژوند په حق له هم وپوښتل ما ترې د ژوند په حق له هم وپوښتل بس وې ازغی دی ستا تپوس یې کوو غزل دی چې خوب کې مې جانانه درته وخندل خوب کې مې جانانه درته وخندل خوب کې مې جانانه درته وخندل نن خو مې ارمانه درته وخندل او هر څومره داغونه که په زړه لرم هر څومره داغونه که په زړه لرم بیا مې هم پریمانه درته وخندل وایي هر څومره داغونه که په زړه لرم هر څومره داغونه که په زړه لرم بیا مې هم پریمانه درته وخندل څنګه په اسانه په ژړا دې کړم څنګه په اسانه په ژړا دې کړم څنګه په اسانه په ژړا دې کړم ما څومره په ګرانه درته وخندل مننه جي او ستا راتلو ته یې سترګې وې ټکورې کا ستا راتلو ته یې سترګې وې ټکورې کا ستا راتلو ته یې سترګې وې ټکورې کا هر پر هر درمانه درته وخندل مننه جي او اخرنی شعر دی چې ستا بدل مې خلاص کړو په خندا سره ستا بدل مې خلاص کړو په خندا سره ستا بدل مې خلاص کړو په خندا سره ما عبدالرحمن درته وخندل مننه جي ملګرو یقینا چې تاسو به د دوی غزل او د غزل نه مخکې څه شعرونه اورېدلي وي خو پرېږدوی داسې په یو غزل نه او ځکه چې په شاعرۍ کې ډېر کمال دی خو د دوی په شاعرۍ به هر هغه کس پیږي چې پښتو ادب سره شوق ساتي او پښتو لوستل کوي نو یقینا د دوی په هر لفظ باندې به پوهېږو بله پوښتنه دا لرم چې آیا تر دې دمه پورې داسې یو شخصیت لرئ چې تاسو خپل استاد ګڼئ جی زما د شاعرۍ استادان خو ګڼ دي
ځکه زده کړه چې دا استاد به یو نه ساتي، زده کړه به د هر چا نه کوي، او چې څومره د هر چا نه سړی زده کړه وکړي دومره د هغه په علم کې اضافه کېږي. نو استادان زما د شاعرۍ ډېر زیات دي، خو اولنی شخصیت هغه زمونږ د دې کلي زمونږ یو ملګری دی، زما کلاس فیلو دی چې د هغه نامه ده سمیع الله سمي صاحب. دا وخت هغه په سعودي عرب کې زندګي تېروي، او ما چې کله اولنی غزل ولیکلو نو لکه زه داسې یو دم میډیا ته نه شوم راتلی او ما چاته غزل ویلی هم نه شو، خو بیا زمونږ بل یو ملګری و نو هغه راولګېدو او هغه سمي صاحب ته یې وینا وکړه چې یاره دا سړی داسې څه لیکل کوي خو چاته وایي نه او ځان له یې پټ ساتي. نه هغه زما نه پوښتنه وکړه چې یاره تاسو دا غزل ماته ووایئ، نو ما هغه ته غزل وویې، نو هغه پته نه لګي ګډوډ به و، ښه به نه و، لکه ما ردیف نه پېژندلو، قافیه مې نه پېژندله، د شاعرۍ خو ډېرې دغه دي په دې کې اسناب دي پکې، د هر یو اسناب ځان له جدا جدا چوکاټ دی. بیا زه د هغه چوکاټ نه د هغې د هغه لارې نه خبر نه وم، نو کله چې د هغوی سره زما هغه خبرې اترې وشوې او هغوی هغه کم داد ما له راکړو، ډېر په ښه طریقه باندې هغوی زما اصلاح وکړه. بیا د هغې نه وروسته زمونږ بل یو استاد دی ګل داود لالکوال صاحب چې بیا د هغوی سره زما ملاقات او خبرې اترې وشوې، نو بیا هغوی هم زما اصلاح وکړه. بیا مثلا پروانه صاحب شو، بیا هغوی هم زما په استادانو کې راځي. داسې ډېر ملګري دي چې لکه هغه زه به تاسو ته کم کم یادوم، ډېر زیات دي. نو لکه زده کړه د یو کس نه نه کېږي، او نور چې په یو سړي کې خپل صلاحیت موجود وي نو د هغه نه به استاد څه جوړ کړي، خو چې صلاحیت پکې نه وي نو که هغه هر څومره یو سړی به ځان پسې راکاږي خو هغه بیا وروستو پاتې کېږي او مخ په وړاندې تګ نه شي کولی. ملګرو تاسو د عبدالرحمن صاحب خبرې واورېدې، د دوی د خبرې مقصد دا دی که چېرې مونږ په خپله سل غزلې ولیکو او استاذ ته مونږ نه یې ښودلي نو یقینا چې په سلو کې زمونږ یو غزل هم ټیک نه وي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې داسې ښه استادانو ساتو، د هغه استادانو قدر عزت وکړو او وخت تر وخته ورته خپله شاعري وړاندې کوو. خو ټولو شاعرانو ته مې دغه خواست دی چې کله ستاسو غزل پوره شي الی شاعر ته وړاندې کوئ نو د هغې بیا جدا خوند وي، ځکه چې زیاتر ملګري ما لیدلي دي چې دوه شعرونه د یو ملګري نه اصلاح کړي دوه د بل نه، نو یقینا دا ډېر غلط کار دی. او به هر حال غواړو چې د عبدالرحمن تنها صاحب نه نور هم داسې ښه ریکارډ کو او تر تاسو یې ضرور رسو. جی غزل نه مخکې دوه شعر دي چې لکه زما خوار په تقدیر خو نه یې، لکه زما خوار په تقدیر خو نه یې، غزل یې لیکې ته شاعر خو نه یې، او څنګه په مخ دې رڼې اوښکې راغلې، څنګه په مخ دې رڼې اوښکې راغلې، څنګه په مخ دې رڼې اوښکې راغلې، ښکل یې اخته د ځان په ویر خو نه یې. دا شعر دوباره کړه. څنګه په مخ دې رڼې اوښکې راغلې، ښکل یې اخته د ځان په ویر خو نه یې، او غزل یې لیکې ته شاعر خو نه یې، غزل یې لیکې ته شاعر خو نه یې. بل دا یو غزل له مسافرو ته د ډالۍ چې ما په خپله کوم وخت کې زه مسافر وم په هغه ورځو کې ما لیکلی چې د غریبۍ اور کې سېزلې ګرځي، د غریبۍ اور کې سېزلې ګرځي، مسافر ځکه غلي غلي ګرځي، تاسو د دوی د سختو څه خبر یئ، تاسو د دوی د سختو څه خبر یئ، تاسو د دوی د سختو څه خبر یئ، تل په خولو کې لمبېدلې ګرځي، او سپینو کپړو باندې دوکه چې نه شئ، سپینو کپړو باندې دوکه چې نه شئ، سپینو کپړو باندې دوکه چې نه شئ، هلته کې تل کپړې شلېدلې ګرځي. دا شعر دوباره کړه. سپینو کپړو باندې دوکه چې نه شئ، هلته کې تل کپړې شلېدلې ګرځي، او ستاسو ارمان او خوشحالو دپاره، ستاسو ارمان او خوشحالو دپاره، ستاسو ارمان او خوشحالو دپاره خپل ارمانونه یې وجلې ګرځي. دا شعر دوباره کړه. ستاسو ارمان او خوشحالو دپاره خپل ارمانونه یې وجلې ګرځي، مسافر ځکه غلي غلي ګرځي، او د مور او پلار عکسونه هیر دي ترېنه، د مور او پلار عکسونه هیر دي ترېنه، ډېر یې لیدو ته ترسېدلي ګرځي. او اخرنی مقطع دی چې عبدالرحمن ته یوازې نه یې، عبدالرحمن ته یوازې نه یې، شاعران ټول په زړه داغلي ګرځي. دا زموږ ډېر محترم عبدالرحمن تنها صاحب، او یقینا تاسو به د دوی د شعرونو نه خوند اخیستی وي. کوشش به کوو چې په لږ انتظار پروګرام کې نور داسې ښه شخصیات راوبلو او ستاسو سره یې معرفي کړو، د هغوی په ژوند فن او په شاعرۍ باندې خبرې وکړو، او بیا به میلاویږو انشاءالله د نوي پروګرام سره د نوي ځینه، او په دغه خپلې یوې ټپه به درنه اجازت واخلم، او بیا به میلاویږو په نوي ځای کې چې الله دې تا چرته مالدار کي، الله دې تا چرته مالدار کي، پیغلې پیغور راله د زول انشاءالله کوي.